ملګرو نن ورځ به موږ خبره کوو د HTML فارمټینګ ایلیمنټس غواړو چې HTML کوم ایلیمنټس دي هغه ته موږ یو فارمټ ورکو. فارمټ مطلب دا د غواړو چې ټیکسټ ته موږ یو ډیزاین غواړو په یو شکل باندې شو سي په یو طریقې سره شو سي لکه موږ چې څنګه په ورډ کې پر مثال یو ټیکسټ وي هغه موږ بولډ کولو یا مو چې د ایټالیک کوي یا د شانتي نور کوم طریقې ورسره کوو. فرض مثال ته کې زما سره ټیکسټ ده او زه غواړم چې دته مختلف قسمه فارمټونه ورته ورکړم. نو دا ټیکسټ ته فرض مثال زه غواړم دا بولډ نه دا وګوره بي سره دا بولډ کوم نو څومره دیو ترمنځ څومره فرق راغلو. اوس دا ټیکسټ زه غواړم چې دا زه ایټالیک کړم دې طریقې سره دا ایټالیک کېږي. بیا غواړم چې دا فرض مثال زه انډرلاین کړم دی یو باندې کلیک کړه دا وګوره انډرلاین شو مکمل. او یا غواړو فرض مثال موږ به چې دا تاسو خیال کړی وي کیمیا کې موږ H2O لیکلو صحیح ده که نه او H2O د اوبو فارموله ده صحیح ده دا د اوبو فارموله ده. نو اوس زه غواړم دا ټوبه ښکته راتللو که نه دا ښکته راشي نو بیا موږ څه کوو سبسکرایب نه دا باید سبسکرایب شي. او بلکې تاسو لیدلي موږ لیکو چې فرض مثال 2 په 5 په توان یې 2 او دا 2 به څنګه موږ توان ته پورته کوو دا داسې کوو دا باید پورته لاړ شي دا چې دا سوپر سکرپټ وایي. نو همدغه شیزونه ټول چې دي اوس موږ په دغه کې ګورو په HTML کوډینګ کې موږ د دې لپاره څنګه کوو. نو دې لپاره به تاسو راشئ چې هر ټیکسټ ایډیټر تاسو یوز کوئ مشکل نشته ده. اول زه غواړم چې یو ټیکسټ وي هغه زه بولډ کړم نو بولډ بي ټیک به موږ دې لپاره یوز کوو او صرف به دا زموږ لپاره ټیکسټ څه کوي بولډ کوي. بیا دې نه پس سټرونګ د سټرونګ او بولډ یو کار کوي دا ټیکسټ راته بولډ کوي خو دا موږ ته صرف امپورټنټ ټیکسټ ښیي ها دا به داسې وي چې کوم ټیکسټ ډېر زیات مهم ده امپورټنټ ده هغه بیا موږ په سټرونګ کې لیکو. نو دلته کې تیار نو غواړم چې سره کوډ وکړم تیار زموږ سره کوډ شته ده او دا زه غواړم د ډسپلی کوم سیو به کوم دلته کې به راشم دا به دوباره ته فریش کړم. اوس وګورئ دا ساده لیکل دي زه غواړم د ځینه دا ټو هیلپ او د فایند پورې دا ما سره باید چې بولډ راشي لږ ډبل شانتي شو سي. نو د دې لپاره یې فارمټ ورکوم دې ته صحیح ده سټایل یو ډیزاین غوښتل زه ورکوم دې ته بس داسې پارس کا فارمټ ده. نو دې لپاره موږ راځو نوټ پیډ پلس پلس او دلته به راشم هیلپ کنه دا مې یاد کړو تاسو به دې کې انګل بیکر سٹارټ بي به ولګوي دا به ټیک شو تر کوم ځای پورې مې ته ویلې دې ځای پورې زه غواړم چې دا څه شي دا خط لیکل باید بولډ راشي. نو بس فارورډ سلیش بي بیا دا پسې باندې کوي باندې وکړو دا موږ سیف کوو دلته کې موږ راځو بیرته خپل براوزر ته دا به زه ریفریش کړم تاسو ته ګورئ وګورئ دا ځکه دې ځای تر دې پورې کوم لیکل چې ول دا زما سره بولډ شول صحیح ده. په خپل باندې کولای شئ چې لیکل وکړئ هغه بس نور تاسو خپل خواخره چې هر قسم ته غواړئ. فار مثال ته لیکم چې کوم ټیک بي ټیک به تاسو سٹارټ کړئ بي دا بي ټیک ده به د انګل بریکټ دا باندې بي دا موږ باندې کو. اوس دې مابین کې چې زه هر څه لیکم هغه بولډ راځي صحیح ده. this is my bold text دا زما بولډ ټیکسټ ده دا به سیف کوم او را به شو دلته کې براوزر ته دا به زه ریفریش کړم تاسو وګورئ ته کې دا ټیکسټ او د ټیکسټ تر مابین څومره ځمکې او اسمان فرق راغلی دی په واسطه بولډ کېږي سټرونګ څه کار کوي. اوس ګورئ همدغه ځای کې دغه لاندې کوم هغه چې ده کیف تر دې کوارډینیټډ دې ځای پورې زه غواړم چې دا سټرونګ کې راولم سټرونګ هم سیم ټو سیم کار کوي خو صرف دومره ده چې دا د دې سره فرق دا لري چې دا موږ ته امپورټنټ ټیکسټ به تاسو دې کې بندوي چې کوم مهم ټیکسټ وي هغه به تاسو دې کې بندوي تر دې ځای پورې زه دا فارورډ سلیش بیا سټرونګ او دا باید موږ لیکي باندې کو صحیح شو دا سیف کوم اوس راځم براوزر ته دا به زه ریفریش کړم وګورئ دواړه یو شانتي راغلل. نو د دې او د دې ترمنځ فرق صرف دا شو چې دا امپورټنټ ټیکسټ ته پته لګېږي ښکاري که یو څوک راځي ګوري او دلته وګوري دا ټیکسټ په سټرونګ کې لیکلی ده نو پوهېږي چې دا خو څه کومه مهمه خبره ده او لږ شانتي به تاسو ته ووایم چې په دې کې فرق هم ښکاره شي صحیح ده. نو سټرونګ او د دې ترمنځ فرق دا شو دا ټیکسټ بولډ کوي صرف یو فارمټ ورکوي او دا موږ ته کومه امپورټنټ خبره چې موږ غواړو راوړو نو بیا تاسو په سټرونګ کې لیکئ. د دې نه پس زموږ سره یو خبره بله ده چې هغه دا ده چې پر مثال ایټالیک او امفسایز ده صحیح ده. ایټالیک هم خط راته کږوي او دا هم خط کږوي نو دې ترمنځ به فرق شي. راځم اول زه غواړم اگر ته مې تاسو ته خو دا خط ما کو کړل داسې یو سټایل باندې واخیستلو ګورئ ورته دا اوله کې ساده وګورئ ساده باندې دا ګوره چې بیرته راشم غواړم دا لږ کوک شانتې راشي دا وګورئ اوس ورته نو دا یو سټایل ده. امفسایز او دا سیم ټو سیم دي خو صرف به فرق په دې کې راشي. زه غواړم ګوره د دې ځای نه واخله ان تر دې ځای پورې چې کوم ټیکسټ ته غونډې ما سره ایټالیک راشي کوک باندې راشي لږ نو دا ده انګل بریکټ سټارټ آی صرف لګوئ دا ده سټارټ تر کوم ځای پورې غواړئ فرض کړه زه تر دې ویډیو پورې غواړم دا ده
/i او دا پسې انګل بریکټ باندې. اوس به زه دا سیف کړم او دلته کې به راشو چېرته براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. وګورئ دا لیکل تر دې ځای پورې مکمل څنګه شول زموږ سره ایټالیک سټایل واخیستو. نو دا به اوس تاسو ریپلای کوئ، ضرورت ستاسو د ډیزاین به زه درکوم، تاسو ته درکول کېږي کمپنۍ د خوا نه، یو کسټمر د خوا نه، ګاهک درسته ته یو ډیزاین او دغه ډیزاین کې زما ویب سایټ پکار ده، دا به ته بیا په هغه ځای کې کاروئ. ما صرف چل درته وښودلو چې په دې طریقې سره به طریقه دا شانتې کوئ، دې طریقې سره به بولډ کوئ، دې طریقې سره به داسې کوئ. موږ د تا چل صرف ښودل دي، نور کارول هغه تا باندې ډیپینډ کوي چې کوم ځای کې ستا ضرورت او کوم ځای کې ته استعمالوې. اوس همدغه شانتې زه راځم لاندې فرض مثال دی بل پاراګراف ته غواړم دا زه په څه وکړم په امپسایز سره راولم EMP بس دغه M چې کوم ده M دا انشاءالله چې M چې کوم امپسایز لپاره کارول کېږي. امپسایز ټیکسټ تاسو په انګلیش چا لیولې وي نه د موږ بچي هغه یو ورډ ته نه ده پر مثال سټریس ورکولو وربل نه وربلې چې موږ سټریس نه ورکول همدغه شي د لپاره ما خو چې څومره سټډي وکړه دا صرف کارول کېږي بس دې باندې یو امپسایز شانتې راشي نور هېڅ فایده نشته. دلته به راشم دا کلیک او تاسو دې کې باید ښکاره شي دا به زه بند کړم. طریق یو رقم ته فارمټ ورکوي، فارمټ کې فرق نشته، خو صرف دومره به کوي چې کوم ټیکس تاسو په دې امپسایزد ټیکس یا د هغه کې بند کړئ په ټیک کې. مطلب دا د ریډر راځي باید دا څنګه دی ریډ کی دا باید دوی ریډ کی لږ سټریس پې راولي دی ور باندې یو شی نوم چې غواړي چې نه بند کړي باندې باید دوی سټریس راوړي بس صرف دې لپاره دوی دا شانتي وایي. دلته راځم او دا زه ریفریش کوم وګورم دا څومره چې ول دا ما سره امپسایز دې باندې راغلو تر دې پورې. کولی شئ تاسو پر مثال کې یو ورډ یو ورډ هغه باندې تاسو کولی شئ دا اپلای کړئ. فرض کړه کوم ځای نه کوم ځای پورې ته دا اپلای کوئ دیز نه دیز پورې ته دا اپلای کوئ هلته ما ګوره دا بند کړی یم نه دا ټیک دا ما نه بند کړی دا به زه بېرته دوباره ختم کړم. صرف د تیمز باندې نه دې باندې زه غواړم امپسایز راوړم دا به سیف او دا دلته به راشو دا براوزر ته به زه ډسپلی کړم. وګورئ دا تیمز وګوره سره دا تیمز دا ایټالیک غوندې راغلو امپسایز پې راغلو. نو که ریډر راځي څوک سکرین ریډ کوي نو باید د چې دا دې باندې سټریس راوړي یعنې دې باندې سټریس راغلی دا باید داسې ولوستل شي یعنې سټریس پې فشار پې راوړل شي لکه موږ چې څنګه ریډینګ کوو سمپل د انګلیش دغه طریقه سره تاسو ته وایي صحیح ده که نه. نو خدای دې وکړي چې ایټالیک او په امپسایز ټیکس باندې مو چې دا سره خلاص شوی وي سټایل د دې دواړو یو شان ده. صرف دا چې د کم راغلی وي نو باید دې باندې امپسایز سټریس راشي په لوستلو باندې وربلي او دا خو یو فارمټ ده او دا هم یو فارمټ شول. د دې نه بس راځو بله خبره زموږ چې د هغه د زموږ سره سمال مارک د مارک ټیکسټ مطلب دا چې موږ ته مارک ټیکسټ راته مارک کوي. یو مهمه خبره ده زه ته یو سټایل یو ډیزاین موږ هایلایټ کوو نو کله به چې موږ کانکور درسونه ویلې نو د غونډ کتابونه دا به موږ داسې تک زیړ کړي ول یو ځای به هم نه و پکې خصوصا به تاریخ کتاب هغه به ټول تک زیړ شوی و یعنې موږ به مهم تاریخونه شیزونه موږ سره کول زیړول ځان ته یو سور کلر باندې یو بل شانتې به موږ نه دا شانتې به موږ یو کلر ورکړو چې موږ ته واضح معلومیږي دا هم همغه کیسه ده. فرض کړه یو خبره ده او امپورټنټ خبره ته غواړې چې هغه مارک کړي. فرض کړه سلدیج نه یو کنفیسټ in the embed code تاسو غواړم چې د مارک کوم دا مهمه خبر ده یا یو لیټر یا یو نوم یو شای نه ته غواړئ چې مارک کې نو دا په دې طریقې سره مارک کېږي. دا به خپل کوډ ته هر یو شای چې تاسو غواړئ چې مارک کړئ فرض کړه زه غواړم چې when you click video بس دا به ته مارک کړم دا مارک باندې کلیک کړئ مارک ټیک بند کړه او دا ویډیو ته مخکې راشم دې کې دا د فارورډ سلیش په پوهه کې لګوي انډینګ ټیک ښه نو مارک بس دلته کې مو لګو دا کلوز کو دلته کې به دا سیف کو را به شو دلته براوزر ته او تاسو وګورئ دا ورځ ما سره زیړ کلر سره څنګه شو مارک شو. نو مارک د دې لپاره کارول کېږي کله چې تاسو یو نوم یو ټیکس یو شی غواړئ چې هغه مهم وي امپورټنټ وي او هغه ته مارکوي د طریقې سره مارک کېږي. سمپل مارک او مارک خبر راغله هایلایټ کول دي دا یو ټیکس یو شی هایلایټ کول دي په ویب سایټ کې یو الیمنٹ یو څه هایلایټ کول دي دا هایلایټ شو. دې نه پس خبر راځي بیا د ډیلیټ دا ټول د په یو ویډیو کې هم چې بس ستاسو نه خلاص زنه مو ډیرو ته تانګ ده. بل خبره زموږ سره راځي هغه د مارک نه پس سمال مطلب دا وړوکی یو ټیکس زه غواړم چې وړوکی ښکاره شي دا خو خپل سایز کې ده د لاندې پاراګراف به زه غواړم وړوکی کم ټول مکمل سمال راشي دیز نه دیز پر دا لیکل یا دا غونډ غواړئ څومره چې تاسو په کار وي هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي. نو د دې خاطر به موږ راشو دلته کې لاندې چې کوم پاراګراف دا پاراګراف په سایز نه وروسته ټول پکې را داخله هم دا د مکمل چې فارمیټینګ مو ورکړی هغه دې موډو کې راشي تاسو ولیکئ سمال صرف ټیکس په تاسو ته سمال کې لږ به وړوکی کې د خپل سایز ده او انډ په کوم ځای کې ده انډ پرس کا اوهو دلته کې ده
کې به زه ولګوم چې بریکټ انګل بریکټ سټارټ فارورډ سلیش او دا هم سمال او دا په پسې بند کو دا په سیف کم او را بشم براوزر ته او تاسو وګورئ دی خط او دی خط ترمنځ فرق تاسو کتلی شئ دا لیکل څنګه شول وړوکي شول د دې نه یعنې ټکسټ د خپل عادي حالات نه څنګه کوي وړوکی راولي فرض که یو ځای کې ته لیکل کوې په ویب سایټ کې هغه نه ځایږي نو ته بیا سمال پې اپلای کړه سمال ټیک نو لیکل به څه راشي وړوکي به راشي هغه ځای کې به ځای شي نو دا شان نور مختلفو ځایونو کې به تاسو دا خپل ضرورت مطابق استعمالولی شئ دا و سمال ډیلیټ د څه دپاره کارول کېږي ډیلیټ د دې دپاره کارول کېږي ګوره زه به داسې کار وکړم ښه په همدې ټکسټ کې دننه زه دلته راځم پر مثال داسې کې زه لیکم چې دلته کې دا شیزونه ډېر زیات شول لاندې به یو بل پاراګراف واخلم صحیح ده داسې کې به زه یو بل پاراګراف واخلم او دې پاراګراف کې به لږ لیکل وکړو دا فی اوس که زه لیکل کوم او د هغه نه راخلم نو به ډېر زیات ټایم واخلي نو دې نه به راشم تیار داسې کې زموږ سره ورډ کې لیکل شته دا به راواخلم ریډینګ از ایزیر چېرته ایزیر ده او دلته کې راشه دا پیسټ کوم وایي دا مې څه پیسټ کړل کنټرول زیډ صحیح نه ده کافي شوی دا به زه دې نه کافي او دې کې به دوباره پیسټ کو ګورئ ورته وضاحت سره درته وایم تاسو لږ ورته په ورته سره ګورئ صحیح ده داسې کې پر مثال داسې کې زه لیکم چې آر اس پاکستان کې چې کوم ریټونه ښودل کېږي هغه آر اس سره ښودل کېږي پر مثال 200 روپۍ د دې ریټ ده یو دوا د یو شی د هغه ریټ 200 روپۍ ده صحیح ده او دغه ریټ نه دا زه ډیلیټ کوم د دې ترڅنګ پر مثال یو بل ریټ راځي آر اس پر مثال تاسو ته لیکي چې اوس د دې نرخ څومره شو د دې نرخ چې دا اوس 900 روپۍ شو هغه نرخ زموږ سره ختم شو او دا به موږ ډیلیټ کوو که نه دې باندې بل څه یو خط راکشکا دا به دې طریقې سره شو نو دې لپاره به تاسو څه کوئ همدغه ډیلیټ به استعمالوئ ډیلیټ څه کوي دا کوم ټکسټ چې د هغه باندې یو خط راکشکا یعنې دا زموږ سره ډیلیټ شو ختم شو نو اوس ورته ګورئ را به شم دې ځای ته او دلته به ولیکم چې ډیل یعنې ډیلیټ او دلته به راشو دا به داسې کې کلوز کړو څومره خط چې ستا په کار وي چې ډیلیټ کوې هغه به ته ډیلیټ کړي دا به پسې بند کړم به سیف کړم او را به شم براوزر ته اوس تاسو ورته ګورئ وملیدلو دا زما سره هغه پاراګراف دا لیکل مې وړوکي لږ راغلی دا 200 نه ریټ 200 ده فلحال زموږ سره کوم ریټ چې دا هغه 900 روپۍ ده دا به تاسو دې لپاره اپلای کولی شئ یا کوم لیکل سوي هغه ته ډیلیټ کوئ نور څه راځي کوم امپورټنټ خبره وي خو دا یو مثال ما ورته پکې درکړلو نو دغه شانتي کې چېرته نه غوښتل چې یو خط له پاسه خط راشي تاسو بیا ډیلیټ استعمالوئ نو بله خبره زموږ سره د ډیلیټ دپاره چې ده انزرټ ته راځو انزرټ مطلب دا چې دا ډیلیټ شو او د دې په ځای دا انزرټ شو انزرټ مطلب دا ټکس موږ راوستلو دا راوستو یعنې 200 روپۍ مخکې نرخ هغه ختم شو اوس موږ انزرټ کوو داخلو انټر کوو چې 200 دا 900 روپۍ انټر شوي یعنې یو څه داخل شوي دي یو څه ته انزرټ شوي دي دا انزرټ ده صحیح ده انزرټ ټکس موږ ته ښه شو کوي نو د دې لپاره صرف دا دومره کوي دا انډرلاین کوي درته نو انډرلاین لپاره بیا موږ خپله یو ټیک لرو چې ما نه لیکلی هغه هم زه درته کاروم نو زه به اوس راشم همدلته کې خپل کوډ ته او زه غواړم چې دا څنګه شوی ده انزرټ شوی ده دا ټکس یعنې دا ختم شو ډیلیټ شو اوس موږ کوم ټکس انزرټ کو دا ټکس انزرټ کو موږ ولیکو آی ان اس دا به کلوز شي دا او انګل بریکټ به کلوز کو دلته کې به راشو سټارټ فارورډ سلیش او ان اس او دلته به راشو دا باندې کو اوس دا به زه سیف کړم تاسو وګورئ دې نه به صرف پلان دی یو انډرلاین راشي سیف مې کړو وګورئ او انډرلاین ترې راغلو که تاسو غواړئ چې لیکل انډرلاین کړئ فرض که دا زیړ لیکل دي دا زه غواړم چې دا انډرلاین هم شي یا دې ځای نه تر دې ځای پورې هر ځای پورې تاسو چې غواړئ زه غواړم دا انډرلاین هم شي دلته کې راشه سمپل انډرلاین ته ویل کېږي ښه سمپل انډرلاین ده کوم څه موږ مارک کړي دا موږ مارک کړي دا زه غواړم چې اوس انډرلاین هم شي دلته راشه سټارټ کا انګل بریکټ یو په وایي صرف یو به وي ښه انډرلاین نه لیکئ صرف یو کوم ځای نه کوم ځای پورې ټکس غواړئ دې ځای نه تر همدغه ځای پورې ټکس غواړم چې انډرلاین شي نو راشه دلته کې فارورډ سلیکشن باندې او دا به زه سیف کړم تاسو اوس ورته ګورئ هغه لیکل به زما سره انډرلاین شوي وي او دا لیکل سره انډرلاین شو یعنې هر څومره ټکس چې تاسو غواړئ چې انډرلاین یې کوي په دې طریقې سره انډرلاین کولی شئ دا سمپل انډرلاین ده ښه دا بل دغه ته راځم پر مثال زه غواړم چې دا انډرلاین کړم دا مکمل پاراګراف انډرلاین کوم بس راځم دلته کې ورنو ټیکونه م اپلای شوي ښه دا هم پې اپلای کړم یو ټیک مو سټارټ کړو او بیا به دې نه پس راشو لاست ته دې ځای اخره پورې زه غواړم چې دا ټول انډرلاین شي نو راشه دلته لاست ته او داسې کې ورته یو باندې طریقې سره دې شیان هم ته مخکې وي دغه ماشومان هم نور پوهېږي بس تاسو پوه کول دي او دا بیا
اپلای کول دي. را بشم خپل براوزر ته او دا به زه نه ریفریش کړم. وګورئ مکمل چې څومره پاراګراف و هغه ټول سره انډرلاین شو. چې اوس کوم څه کې کاروئ ما درته مخکې ویلي دي چې هر ځای کې مو خوښوي، هر ځای کې ضرورت راغلو هغه ځای کې د خپل ضرورت مطابق استعمالوي. ښه بله خبره زموږ سره چې راغله دا خو نو پکې او سوپر سکرپټ او سب سکرپټ خبره کوو. سوپر سکرپټ هماغه توان لیکلو او کوم چې موږ څه ورته وایي مړه هغه بل مضرب ورکول او چې شی ورکول دغه ورکول دي. صحیح ده. اوس زه غواړم دې ځای کې لیکل وکړم. فرض کړه لاندې راځم له دې نه او لیکل کوم هم په هیډینګ 1 کې چې نه غټ غټ ښکاره شي. هیډ 1 کې زه لیکل کوم. هیډ 1 کې زه لیکم H2 او دلته ما ولیکل O. صحیح ده. دا به زه کلوز کم دا هیډینګ په طریقې سره دا هیډینګ کلوز کېږي. غټ وړو کې لیکل ګوره دا مارته چې کیس سنسټیو ته فرق نه کوي. سپیس اچول لپاره به موږ څه کوو؟ سپیس لپاره تاسو سره اینډ ساين ګوره که تاسو هر څومره سپیسونه دلته واچوم او دا زه رن کوم دا به هماغه شان څه ورته ښیم. صبر 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 دلته کې به راشم دا او بل H2O ده یو بل ټیک ته راځم پر مثال 5 پاور 2 کلیکل کوئ که هر څه کوئ هغه تاسو باندې ډیپینډ ده. مشکل نشته. H1 دلته کې زه راځم 5 2 او دا وګوره H1 close دلته کې زه راغلم. دلته کې تاسو وګورئ ورډ ده دا وګوره دا 2 باید دلته راشي او دا کوم دا 2 باید بره لاړ شي. دا مطلب دا چې دا 5 2 ځلې ځان کې ضرب شوي دي او دا مطلب دا چې 2 او شمالي کوز دي او دا بیا او دا H دا ان زما د ټول چې نه مې خوښېدو هغه زما کیمیا وه. صحیح ده که نه؟ نو دې وجې نه خو موږ کمپیوټر ساینس ته راغلو ډاکټري فیلډ ته لاړو نه. نو دې خوا ته اوس راځو موږ زه به دا سیف کړم کنټرول سره دا سیف. اوس به زه راشم دا به زه براوزر باندې ډسپلی کړم. چې ډسپلی مې کړو اوس وګورئ دا وګوره دا خو هېڅ پته نه لګي دا څه معنا او دا څه معنا دا خو 250 شو او دا H2O دا څه معنا هېڅ چاته پته نه لګېږي. یعنې موږ غواړو چې دا داسې کړو چې دا ټوک ښکته راشي او دغه بره لاړ شي تاوان ته لاړ شي. دې دپاره به تاسو داسې کوئ چې دا به تاسو په سب کې بندوئ. دا کوم ټو چې دا هر لیکل چې تاسو غواړئ چې راشي دا به تاسو په څه کې بند کړئ؟ سب کې بند کړئ. هم ولیدلو سب ټیک به دلته کې بیرته بند کړئ دوباره. دا هماغه ساده طریقه ده. او به نه بندو که نه او خو د دې سره نه ده او زه دلته ولیکم. صحیح ده. په دې طریقې سره راځي. بله خبره دا شوله چې دا غواړم فورته راشي دا بیا وروسته بل کې وکارو. اوس ورته وګورئ H2O. اوس به کاربن ډای اکساید تاسو خپله لیکئ چې کاربن ډای اکساید به څنګه لیکئ. CO او 2 باید دلته راشي. نور څیزونه تاسو به خپله یاد وي هغه تاسو خپله کاروئ. صحیح ده. نو هغه به تاسو په څه طریقې سره کاروئ. نو دا خبره خو وشوه. اوس موږ د توان کیسه کوو. دا 2 باید پورته لاړ شي بیرته راشه خپل کوډ ته. دې دپاره به تاسو سوپر سکرپټ. سوپر سکرپټ مطلب داسې کېږي چې په سوپ باندې ښودل کېږي SUP. دا سټارټ او دا 2 دا صرف 2 غواړم بس دا 2 به تاسو په دې ټیک کې بند کړئ. فارورډ سلیش سو په بند کړو دا به کلوز کړو. کنټرول سره زه دا سیف کوم. اوس راځم براوزر ته او تاسو براوزر ریفریش کوم. اوس ورته ګورئ وګوره 5 په توانې 2 شولو. که لیکل وي لیکل به راځي پکې چې هر څه تا په دغه ټیکس کې بند کړل په دې سوپ کې نه کې لیکل وي هر څه چې وي. صحیح نه هغه به داسې کې صحیح شو. اوس به مې بل څه درته لیکلي وو. ښه پکې کې تاسو په ګپ هم نه پوهېږئ. دې وجې نه ګپ نور نه سره کاروم نه کوم دومره. صحیح شو. ګورئ چې هر څه زه لیکم هغه بره راځي. نور شیزونه په دې باندې اپلای کوئ. دغه فارمیټینګ کولی شئ چې په اپلای کوئ. صحیح ده. په دې باندې دا فارمیټینګ هم تاسو اپلای کولی شئ. دا غواړئ چې مارک کې سمال کې او ایټالیک کې او بولډ کې او سټرونګ کې هر څه تاسو خوښوي هم تاسو بیا پرې اپلای کولی شئ. دا به زموږ سره نن ورځې کیسې خو یوه کیسه زما سره پاتې شو هغه د سپیسینګ. فرض مثال دغه سرچ هیډینګ ته راځم. تاسو به دا وګورئ دا هیډینګ زما سره اول دی چې په براوزر باندې دا وګورم. داسې کې ګوره یو سپیس ده که نه. که زه څومره سپیسز واچوم دلته کې نو هغه یو معنا کوي. براوزر نه پوهېږي چې دا سپیسز دې کې لګولي دي. هر څومره سپیسز چې ولګوم دا به زه اوس سیف کړم کنټرول S. اوس به راشم دې کې ډسپلی ته تاسو وګورئ دلته هماغه یې سپارک کې ورنه کړو. نو که چېرته ستاسو ضرورت وي او سپیس راوستل غواړئ دې دپاره به تاسو څه کاروئ. ګوره دې دپاره به تاسو دا شی کاروئ اینډ ساین نمبر اف سپیسز او SP به ولګوئ. NB نه مطلب نمبر او SP سپیسز دا مې یو ځل ولګولو سیمی کالن. اوس ورته ګورئ کنټرول S
دلته کې به راشم زه براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. وګورئ یو سپیس اضافه شو. اوس غواړم نور هم سپیس اضافه شي. نور هم سپیس اضافه کړئ بیا راشه دوباره بیا ولیکه اینډ نښه شفټ او بټن به ونیوئ ښه شفټ به ونیسئ کیبورډ نه او بټن NB number of SP spaces semicolon save راشه دلته کې براوزر ته او دا دې ریفریش کړه. وګورئ دې ترمنځ راغلو. اوس د از او HTML ترمنځ سپیس راوستل غواړم. د از او HTML ترمنځ سپیس راوستل لپاره بیا راشه دلته کې دلته راشه NB number of SP spaces colon او دا به سیف او راشه براوزر ته دا وګورم. بل سپیس هم راوستل غواړئ بیا راشه. یعنې چې څومره ځله د دا ولیکئ هغومره به دومره سپیسز به راځي. چې څومره ځله ته دا لیکئ هغومره سپیسز به راځي. سیف دې کې هم او زه دا ریفریش کوم. تاسو به ووایئ چې دا څومره اسانه ده. اوس به د دې مربوط داسې اسایمنټ درکړم چې دا ټول شیزونه پکې کارول شوي وي همغه شانتې سیم ټو سیم د ډیزاین غواړم صحیح ده که نه. او همدارنګه به چې دا ځان ترایر کیبل اوس دپاره چې کوم موږ کویز لرو هغه دپاره هم ځان اماده کوي. ګوره داسې تاسو ته وړې ویډیوګانې جوړې کړم داسې د ویډیو هغه پروموشن نه ده زه د خپل یوټیوب چینل پروموشن در باندې وکړم نه دا زموږ سره آنلاین درس ده دا ستاسو کلاس ده په ټیم درته اخلم آنلاین نشو کوی چې موږ لایف راشو په زوم باندې په ګوګل میټ باندې کلاس واخلو نو دې وجه نه زه ریکارډ کوم تاسو ته اپلوډ کوم بله طریقه نشته په هغه کې نه اپلوډ کېږي په واتساپ کې صحیح ده. او بل د پری کلاس اهمیت چا سره ویم نه دا هم درته کله چې پیدا نشنو لوټونه ورکړي او بیا ډېر زیات اهمیت ورسره پیدا کېږي که نه نو د پری کلاس دومره اهمیت نه وي خو خیر بیا لکه خیر د خپل آینده دپاره فیوچر دپاره سړی فکر وکړي نو بیا شپه ورځ په ځان باندې یو کوي او کار کوي. نو زه در سره یم چې کوم مشکل وي ماته وایي انشاءالله چې درته حل کوم به. بل انسان ما یوازې الله تعالی پوره ده انسان کې نیمګړتیاوې کومه غلطي نیمه کېږي کولی شي ماته په ګوتو کوي ماته ووایي هغه به زه اصلاح کوم هغه به ستاسو په ما باندې یو احسان وي آینده کې به زه هغه غلطي بیا نه کوم. همداشان ستاسو کومې غلطي وي زموږ زده وي موږ به درته اصلاح کوو. همداشان د وده درسونه انشاءالله جاري ساتو. خیر ویډیو لږ راټیږي نو دا زغمئ ښه په ارام ښه مزیدارې ګورئ ورته که نه یو ورځ ویډیو بل ته مه پرېږدئ بیا به در باندې بلکل بوج کېږي.